ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله رب هداك ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآنل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر مهربان او رحم کوونکی ذات دی. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د تیر په څیر یو ځل بیا زه توریالی ساحل د ژوند پړاوونه په خپرونه کې ستاسې کوربتوب کوم په دې هیله چې د ژوند شپې او ورځې مو د خپلو کورنیو تر څنګ په خوښۍ او سوکالۍ سره تیر کړی وي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې نن موږ یو ځل بیا د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې خوکو روزنتون ته راغلي وو چې دلته د 303 کورنیو سره به د خوراکي ژمني او د اشپزخانې هغه لوښي چې دي مرسته به ترسره کیږي. د دغه ادارې د مسؤلینو سره به هم خبرې کوو. هغه خویندې ورونه چې دلته راغلي دي د مرستې لپاره دوی سره کومې مرستې ترسره کیږي د دې ادارې نه څومره مننه کوي دغه خویندې ورونه هغه بېوزله کورنۍ د دوی نه نور څه غوښتنې لري په دې هیله چې موږ سره پاتې شي او دا خپرونه بیا هم تر پایه پورې وګورو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو لکه څنګه چې تاسې ګورئ چې نن د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا 303 کورنیو سره د خوراکي ژمني او د پخلنځي د لوښو مرسته ترسره کیږي. دلته زمونږ یو ورور ولاړ دی چې یو میاشت مخکې هم دغه ورور سره موږ یو څو خبرې کړي وو. دغه ورور دلته راغلی اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې ته د دغه ادارې لخوا دغه کورنۍ سره دغه ورور سره مرسته شوی و خو نن هم دغه ورور دلته راغلی. دغه ورور څنګه راغلی دلته د دوی نه به یو څو پوښتنې کوو چې داسې د دوی د ژوند کوم ستونزې وې چې دغه کورنۍ دې ته اړ شو چې راغی دلته بیا اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې ته. دغه ورور خو دلته راغلی تر څنګ یې د دې میرمنه هم راغلې ده. هغه واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومان هم راغلي دي چې په خپو کې سپلی هم نشته. دوی د کوم ځای اوسېدونکي دي؟ جلال آباد ته څنګه راغی؟ دغه ورور سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم وروره جوړې په خیره تکړه. نوم دې ګرانه څه شی؟ نوم مې امیر خان ده وروره. امیر خان. امیر خان د کوم ځای نه راغلی وروره؟ کوشش وکړه چې په لوړ آواز موږ سره خبرې کامې نه راغلی یم وروره. فلحال د کامې نه راغلی ما تقریبا لکه دلته یو ځل مخکې ما ته تاسې سره د خدای ښو کې مواد هم راکړی و راته. اوس دلته زه بیا تاسې راوغوښتلم بیا زه راغلم او د دې مواد دپاره نو هغه داسې وروره چې
څه موده مخکې داسې مواد راته راکړه، بیا هغې نه پس زما په دې مواد باندې څه ټیم ګزاره کېدله. نو دغسې څوک را پیدا شو چې زما خیمې ته اور واچو. تقریبا 10 کلن ماشوم و. نو زما ټول خیمه د غاړې جامې د اغوستلو هر څه شی راته وسوځول. نو دغلته راغلم وروره بس غږ مې د مسلمانانو وروڼه واوري او زه ډېر بېچاره یم، ډېر بېوسه یم. زه تاسې ته مخکې هم لکه د وروڼو ته ما پیام لیږلی وي چې یاره وروره زه ډېر بېوسه یم او ما سره د دا شتمن وروڼه او کومک دې راسره وکړي. زه ډېر بېعسره یم، په پښه باندې مایپه یم. دا واړه واړه ګلالیان ماشومان ما خپله دلته راوستل. مخکې ځل کې ما تاسو ته یادونه کړې وه او اوس دا د پخپله دا ماشومان هم ما راوستل. دا کورواله هم تر څنګ ولاړه ده، دا هم راوستله. نو مسلمانان وروڼه که ما ویني که نه ما سره دې کومک وکړي. زه په دې حالاتو کې یم، دې چې شي غریبي هم نه یم، خواري هم نه یم. ما مخکې یادونه کړې وه چې زه قرضداره یم، تقریبا 40,000 افغانۍ قرض را باندې دی. نو هغه کې ما خپل لکه په ځان باندې شکر وویسته چې شکر ده چې دغه کور مې سته ده او په د ګزاره مې کېږي. نو هغه کور نه خلکو خلاص کړم، زندګۍ نه خلاص کړم. اوس چې دا د الله سره ده بس شین اسمان لاندې ناست یم او نه مې بستره شته ده او نه د اغوستو شی لرم. دا بچیان مې واړه واړه تر خوا څنګ کې مې ولاړ دي، پایپوښ نه لري. دا د غاړې جامو چې د کلي ماشومان ورته د کورواله ورته ورکړلې او غاړه کې شی نه لري. خوشحاله اوسې وروره. ښه ګرانه وروره که راته دا هم ووایې چې اوس تاسې یادونه وکړه چې زموږ خیمې ته چا اور واچوه او زموږ هېڅ هم نه دي پاتې. ماشومان دې حتی تر دې پورې چې پیلوس یې د کامې نه دلته جلال آباد خوکور زنتون ته راغی چې دلته د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې له خوا تاسې سره مرسته کیږي چې په هغه کور کې مو څه داسې پاتې دی او که نه چې تاسې واغوندې یا خوراکي توکي یا نور داسې شیان به پاتې وي. هغه کې ورور جانه هېڅ شی ماته نه دي پاتې. د الله سره ده هغه وخت کې چې زه بهر ته وتی یم او بیرته راغلم، زما چې په دې خیمه باندې اور ولګېده نو زما په دې زړه باندې اور بلېده چې خدای پاکه چې دا خیمه مې ده او دغه کې مې 15 شپې تېرولې او دا خیمه رانه وسوځېدله. همسایګان راغله اور نه مړ کړه او زه چې دا همداسې مې ورته رډې رډې کتلې او ما ویل چې خدای پاکه زه خو مایپه یم، زه وس توان نه لرم چې د بیرته د اور ته ورسم او جوخ سم او دا اور زه مړ کړم بیرته. نو هغه صحنه په ما باندې داسې تېره سوله که نه چې یو الله پاک لیده او نور چې دا ما هېڅ نه شو ویلی په دې کې او هغه بل څه شی هم نه لرم زه او هغه سره مې وه د خیمې. ښه ګرانه وروره که دا راته ووایې چې څنګه تاسې وویل چې زه مایب یم په خپه باندې، خپه به دې هم موږ غواړو چې لږ وګورو دغه خپه دې که هم موږ ته تاسې وښیئ. شهباز جانه د دغه ورور دغه خپله کلوز که تر څو پورې زموږ هغه د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې هغه ډونران هغه مسؤلین دا وګوري چې دغه ورور د کومو ستونزو سره مخامخ دی په داسې حالات کې چې ته معیوب وي او په خیمه کې د اور هم ولګېدو. هغه وخت دې په زړه کې سره احساس راتلو چې کاش زه روغ وی دغه اور خو به مې مړ کړی وی، دغه د ماشومانو یو څه خو به راته پاتې وی، په کور کې د لمبې ختې او تا د لاس نه هېڅ هم داسې نه کېدو. وخت څنګه په تا تېرېدو؟ په ما باندې وروره داسې وخت تېر شو چې د قیامت عذاب په ما باندې تېر شو هغه وخت و زمان. نو ما نه شو کولی چې هغه اور ما مړ کړی وی او هغه اور ته بیرته زما ځان رسولی وی. زه چې دا په پښه باندې کنډم شوم، زما پلار مور نشته دي او دغسې هغه چې د زما خپه دغه شوله دا رقم باندې خپه مې چې دا ګډه وډه ده او د علاج کولو والا مې څوک نه و چې زما علاج یې کړی وی. پلار مور نه و، شهیدان شول او داسې بې سرنوشته زه غټ شوم او دا رقم باندې عاجزه فقیره ګرځم را ګرځم او نور چې دا زما هېڅ اثره نشته. زموږ د دغه ورور خبرې تاسې واورېدې. د دغه ورور تر څنګ زموږ یو خوراکی د دغه ورور میرمنه دی. د دغې نه هم 2-3 خبرې اورو چې په کور کې هغه خیمه کې د دې اور ولګېده، هغه واړه واړه ماشومان د دې بې کوره شوه چې دا څه ویل غواړي. خورجانې که ته هم موږ ته څه ووایې د هغه اور باره کې یا هغه خیمه باره کې چې ستاسې په خیمه کې اور ولګېدی، دا ماشومان د بې کوره شوه او اوس څه احساس کوې او څه غوښتنه لرې موږ ته څه ووایې؟ وروره زه کوم وخت اور ولګېد زه تلم لږ صابو مې بچې ته راکول، بچي مې خیمه کې ناست و چې اور ورته ولګېد نه په ځانم نه په جانم ماله خر بچې مې اور اخیستی ده په هېڅ شي نه وم او ټوله دغه چې راغلم بچې ګالې مې سوځېدلې وې، تاسې کمپلې رالېږلې هغه سوځېدلې وې، چې شی نه و چې پکې څه راخیستې وه داسې لیدلې وه. د خیمه د شین اسمان لاندې زه تېروي چې شی نه لرو چې ورته وګورو او چې شی نه لرو چې پې کښېنو او داسې راجګ شو را ویې خلو ویې غوندو. که
د هغه اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې له خوا نه چې تیر ځل تاسې سره د کمپلو او د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه هغه هم په دغه خیمه کې وسوځېدل هغه ټول وسوځېدل تا څه ماته غوړي رالیږلي بغیر له غیره د غوړي لرم د وړو لرم هېڅ شی نه و چې ما راخیستې وای ما پاخ کړي وای ما خوړلي وای دومره شیان نشته چې موږ یې راواخلو او موږ یې وخورو موږ یې واغوندو دومره شیان نشته ټول په مځکه یو دغه شین اسمان لاندې وخت تېروو که نن باران شي زه به په کوم کور ګرځېږم او کومهلته به زه بچي څملومه دغه واړه ماشومان دی چې اوس ګورې چې د دې په خپه کې سپلی هم نشته په زړه کې د څه راځي په زړه کې مې څه راځي زه وایم که خدای روغ مېړه مې وای که به خو به 500 روپۍ دیارې کړې راته راړه خپله د ورځې خښتې وهم د شپې خښتې وم او د ورځې مې دغه 2 بچي را سره چې خټه پاتې شي بیا دا ورلېږم 40,000 افغانۍ قرضداره یم هغه راته اوس ټلیفون نه کوي چې ته کار نشې کولی ښځه خو دې کولی شي خو راولې مې اوس مجبور یم چې بیا زه بټۍ ته لاړم زه به اوس څه وکړم خورجانې ته اوس په ښځه ځان باندې هلته په خښتو بټۍ کې خښته اچوې او کار کوې تر څو پورې تاسې د دغه پور نه خلاص شي پور خو تاسې باندې وه اوس هم خیمه وسوځېدو نو څنګه به دا ژوند تېرېږي لږ اوس به څه وکړم حیرانه ناست یم څه وکړم خیمه نشته هېڅ شی نشته لوښه مې ځان نه تاو کړې وه هغه هم لاړه وسوځېده خیمه هم لاړه کمپل هم لاړه هېڅ شی هم نشته اوس حیرانه یم اوس به دا سوال کوم چې ما ته څوک دونه شی راکړي چې زه سر سوری پیدا کړم او له بهرانه پناه شومه زه له کابل نه راغلم چې زه خیر دا 2 میاشتې 3-4 میاشتې به دلته تېرې کړم تودې او بیا به بېرته لاړم شم هلته باګرام کې به خښتې وه چې راغلم وروره دلته مې خیمه ته کوم ظالم ور راوه چې هغه وسوځېده اوس حیرانه ناسته یم زه هم چې خدای که داسې تکړه مېړه مې وای خو بیا به م خو یو کار خو به یې راته کړی و داسې ضعیفه سړی به زه څه کوم چې نه دې خیز ده نه دې ترپ ده نه دې ښه ده نه دې بد ده زه به د ماشومانو سره څه کوم پالوچه ګرځېږي خلکو ښېښې شیان پخوي دا وزاړي ما بټۍ کې کار کړی دوی ته مې جوړ لري کالي اخېستې هغه هم لاړه او زاړه هم لاړه هېڅ شی اوس نشته چې دوی واغوندي او دا قسم درته خورم چې پردې کالۍ کې مې راوستل چې لیدلي دوی اولاد چې کانګې خو دې ترې راغلي دومره خیرن وو پردي مې ور واغوستل او را روان مې کړه الله دې در باندې ورحمېږي خورجانې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو خورجانې خو تاسې ګورئ چې په چغو باندې دی تر څنګ یې هغه واړه ماشومان چې زه تاسې ته ما یادونه وکړه په خپو کې سپلی هم نشته دغه واړه کوچني ګلالي ماشومانو نظر هم اخلو بچی ته ولې جاړې چې کور هم وسوځېده په کور کې هم څه وسوځېدو بچی اوس تاسې سپلی دومره نه وی چې تاسې د کامې نه اغوستی وی او دلته راغلی وی تاسې د جلال آباد ته سپلی هم وسوځېدې کالي هم وسوځېدل خښتو کې هم کار کولو ځان ته هم کالي اخیستي اوس د هغه هم وسوځېدل قدرمنو افغانانو دا واړه ګلالي ماشومان په خښتو بټۍ کې کار کوه او چې کله دغه ماشومانو ته د بټیو د مالکینو لخوا پیسې ورکړل شو نو دوی ځان ته جامې پې واخیستې همدارنګه سپلی پې واخیستې نن دغه ورور وایي چې هغه جامې هم زمونږ وسوځېدې هغه سپلی زمونږ هم وسوځېدې موږ به څه کوو زه د شرق راډیو تلویزیون د لارې هغه ټولو افغانانو باندې غږ کوم که د دغه خوراکي او د دغه ورور او د دغه واړه ماشومانو تاسو دا چغې سورې مو اورېدلی وي نو په دې هیله چې دغه کورنۍ تاسې یوازې پرې نږدې زه د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې د هغه ټولو مسؤلینو څخه نړۍ مننه کوم چې کله د دغه کورنۍ هغه ویډیو مونږ ته یو بل امیرګل په نامه باندې یو څوک چې ریکارډینګ یې کړی و او مونږ سره هغه کلیپ یې مونږ ته راولېږه او ما هغه کلیپ د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې هغه مسؤلینو سره شریک کړه نن دغه کورنۍ سره بیا هم چې لکه مونږ تاسو ته یادونه ما وکړه چې تیر ځل هم دغه کورنۍ سره مرستې ترسره شوې وو
خو الله تعالی دې په دغه کورنۍ باندې بیا داسې یو حال نوی راوستی چې بیا دوی مجبور شوی وی او راغلی وی او چاته به یې لاس نیولی وی. خو زه د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې د هغه ټولو مسؤلینو نه بیا هم مننه کوم چې زما په وینا باندې او دغه کورنۍ ته دا زمینه مساعد کړه چې نن د خوراکي توکي همدارنګه د ژمني توکي تر څنګ هغه د پخلنځي هغه کوم لوښي چې دي دوی ته به ورکول کیږي چې د دوی هغه ورځې شپې لږ په مینه او په محبت سره تیر شي. بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې دغه کورنۍ خیمې ته هم اړتیا لري. هغه د ژوند هغه ټولو اسانتیاو ته دوی اړتیا لري. په دې هیله چې دې سره تاسې مرسته وکړئ. لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګوري چې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې هغه مسؤلین چې دغه کورنۍ ماته یې څه یادونه وکړه چې په یو خیمه کې شپې او ورځې تېرولې خو متاسفانه چې هغه خیمه ته هم چا اور ورته که نن دغه کورنۍ بې کوره شوي دي. د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې هغه مسؤلین تاسې ګوري چې دغه واړه واړه ګلالي ماشومانو ته هڅه کوي چې بنیانونه واغوندي ځکه چې د دوی په ځان کې هغه خوراکۍ مخکې یادونه وکړه چې موږ کله د کامې نه جلال آباد ته راتلو نو موږ د ګاونډیانو څخه جامې واخیستې او په سوال باندې جامې دوی ته پر په غاړه کړې او موږ راغلو جلال آباد ته تر څو د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې ته راشو او موږ سره دوی مرستې ترسره کړي. قدرمنو لیدونکو زړه ته نږدې افغانانو تاسې ولیدو چې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا دغه کورنۍ سره تاسې ګورئ چې تېره هم ما تاسې ته یادونه وکړه چې خوراکي توکي هم شته دی ژمني توکي هم دي د پخلنځي لوښي هم پکې شته دی. دغه واړه ګلالي ماشومانو ته تاسې وګورئ چې بنیانونه هم ور په غاړه شوه همدارنګه جرابې دستکشې دغه خوراکۍ نه هم دوه درې خبرې اورو چې نن د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې دوی سره دغه مرستې بیا هم وکړې چې څه ویل غواړي. خورجانې که دغه مسؤلین چې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې ته ګوري چې دغه مرستې تاسې سره نن بیا هم وکړې هغه په دې وجه چې ستاسې خیمه سوځېدلې او تاسې د ژوند پړاوونو سره مخامخ وئ چې دغه مسؤلینو ته د اسلامیک ریلیف تاسې څه ویل غواړي؟
موږ به دعا ورته کوو وروره نور به چې ووایي چې زه داسې دوی راوغوښتلم او دوی ما سره دونه کومک وکړي دوی سره دې خدای ښه وکړي چې څوک ما سره ښه کوي الله دې ښه ورسره وکړي وروره الله دې روغ صورت ورکړي چې د ما د سر سوری پیدا کړي څوک زه به ټول عمر دعا ورته کوم په هر مانځه کې به زه دوی ته دعا کوم وروره خوشحاله اوسئ خورجانې مننه تاسې دغه کوچنی ګلالی ماشوم ته تاسې وګورئ چې دغه بنیان ته دغه جرابو ته دستکشو ته وګوره څومره په خندا دی خاندي لګیا دی مخکې تاسې ولیده چې دا په ژړا و اوس په خندا دی په دې هیله چې هغه زموږ ټول افغانان د دغسې بېوزلو کورنیو هغه د ژوند هغه رښتینی تصویر چې ګوري د خپل وس او توان سره سم ورسره مرسته او لاسنیوی وکړي قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسې مخکې ولیده چې دغه واړه واړه ګلالي ماشومان ما یادونه وکړه چې د کامې څخه پیلوسي راغلي او په خپو کې سپلی هم نه وی نن د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې هغه مسؤلین چې د دې ترڅنګ چې دوی سره د خوراکي د ژمني او د پخلنځي د لوښو مرسته ترسره کړه دغه کورنۍ ته دغه واړه ماشومانو ته سپلی هم واخیستې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې یتیمانو د روزنې او پالنې د ختیځ زون مسؤل محترم ذبیح الله امید صاحب دلته زما تر څنګ ولاړ دی د ذبیح الله امید صاحب څخه یو دوه درې خبرې اورو چې دغه کورنۍ سره چې د دوی د کور هغه خیمه هم سوځېدلی او دغه ماشومانو په خپو سپلی هم نه وی چې د کوم احساس له مخې نن دغه کورنۍ سره تاسې ګورئ چې د خوراکي د غیر خوراکي توکي همدارنګه د دغه واړه ماشومانو ته سپلی هم واخیستل شو د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې څخه السلام علیکم ذبیح الله امید وعلیکم السلام مننه کوم وروره خیر اوسې مننه په ډېر بخښنې سره ذبیح الله امید صاحب که تاسې راته دا ووایئ چې دغه کورنیو سره خو تاسې اکثر لکه څنګه چې موږ نن ګورو چې 303 کورنیو سره تاسې مرسته کوئ د دې نه مخکې 2500 کورنیو سره تاسې مرستې وکړې نن دغه مرستې خو تاسې دغه کورنۍ سره وکړې تر څنګ تاسې ورته دغه واړه ماشومانو ته سپلی هم واخیستې په زړه کې هم داسې کوم درد احساس کړو چې دغه کار مو ترسره مننه کوم په دې خاطر باندې چې دا ماشومان د یو بېوزله او فقیرې کورنۍ پورې اړه لري او په دې خاطر چې نن مو دلته د کومک دپاره راغوښتي وو خو دغه ماشومان د خپلې کورنۍ سره ټول د مور پلار سره دوی هم راغلي ول کله چې دوی دلته راغلل نو دلته چې موږ ولیدل د دې خلکو هغه ژوند خو موږ په خپل کور کې د دوی لیدلی و خو دلته مو چې د دوی دا ظاهري بڼه ولیدله دا ماشومانو هیڅ نه لرل په چپلقې نه لرلې په پښو باندې هیڅ نه لرل په دې خاطر باندې چې دوی ځان سره یو احساس ویسي دوی ځان سره داسې یو احساس وکړي چې په دې وطن کې زما په څنګ کې زما هغه ورونه چې هغوی درد لري هغوی غواړي چې همدغسې د بېوزله خلکو همدغسې خلکو لپاره چې هغوی ضرورت لري کومک وکړي نور شیان مو خو ورته ورکړل خو دغه چپلقې هم په دې خاطر چې د دوی په خوله باندې موسکا وګورو او دوی خوشحاله وي نو دا ماشومان مو بوتلل بازار ته تاسو ولیدل او هلته مو ورته دغه چپړې واخیستلې او هغه دې په پښو یې کړلې انشاءالله ماشومان هم خوشحاله دي کورنۍ هم خوشحاله ده او موږ هم خوشحاله یو مننه کوم خوشحاله اوسئ مننه ذبیح الله امید صاحب ډېره زیاته خدای دې وکړي چې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې د ټولو مسؤلینو په شونډو باندې دغه مسکا راشي تاسې داسې یو د خیر کار کوئ نو موږ به همیشه هڅه کوو زموږ تاسو ته دعا کوو چې الله تعالی دې تاسو ته د دې اجر درکړي مننه کوم تاسو نه هم مننه چې راغللی او دغه بېوزله کورنۍ غږ مو اوچت کړ ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ خوشحاله قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا چې دغه واړه ماشومان تاسې ګورئ چې په خپو کې سپلی نه وي او سپلی ورته د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا هم واخیستل شوې دغه ورور سره هم دوه درې خبرې کوو وګوره خاندي نوم د چی دی شفي چېرته اوسېږي بچی ها دلته نن چې دغه کاکاګانو ماماګانو تاسې ته دا سپلی واخیستې په خپو کې د سپلی نه وي دوی نه خوشحالې بچی خوشحالې دغه ورور خبرې تاسې واورېدې د نورو ورونو سره به هم خبرې کوو د دغه ادارې اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې مسؤلینو سره به هم خبرې کوو موږ سره پاتې شئ
قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا چې بیا هم د خپرونې د پای شیبې دي. غواړم چې خپله خپرونه بیا هم په یو 4 بیتو پای ته ورسوم چې ویل کېږي ته به بیا ډېر وکړې ارمان راپسې، ته به بیا ډېر وکړې ارمان راپسې، بیا لټوې به ټول جهان راپسې، کلي مالت کې به یو شور جوړ شي، کلی مالت کې به یو شور جوړ شي، مرګ به زما درته پیغور جوړ شي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په دغه 4 بیتو کې بیا هم یو ډېر لوی پیغام پروت دی. راځئ چې په خپل ژوند کې د هغو بېوزلو کورنیو سره، د هغو یتیمانو هغه کونډو سره چې زموږ او ستاسې په چم او ګاونډ کې شپې او ورځې تېروي، د خپل وس او توان سره سم مرسته او لاسنیوی وکړو. کله چې دا خلک زمونږ په چم ګاونډ کې شپې او ورځې تېروي او موږ په خپل ژوندانه کې دغه کورنۍ سره هېڅ مرستې نه کوو، خو چې کله د دغه بېوزلو کورنیو د کورنۍ یو غړی مړ شي، بیا موږ په زړه کې ډېر داسې یو ارمان کوو چې کاش مو د دغې کورنۍ دغه سرپرست سره د دغې کورنۍ دغه غړي سره مو مرسته کړې وی. دا سړی خو ډېر ښه سړی و، دا سړی خو ایماندار او دیندار سړی و، ما ورسره دا مرستې ونه کړې. خو زه بیا هم د هغه ټولو افغانانو نه هیله کوم، تاسې ګورئ چې بیا هم باران را روان دی. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغې باران لپاره به زموږ ډېر هیوادوال به دا دعا کړې وي چې خدایه ته د رحمت باران وکړې. خو ځینې داسې کورنۍ به بیا هم وي چې کله په اسمان کې دغه وریځ راځي نو د الله تعالی نه به دا دعا کوي چې یا خدایه باران بیا راغی او زه به څه کوم، زه خو په خیمه کې شپې او ورځې تېروم، یا خدایه دغه باران کې به زما په ماشومانو باندې به دغه خیمه ساسي، یا خدایه زما په دغه باران کې به زما خیمې ته اوبه راننوځي. بیا هم د ټولو هغو شتمنو هیوادوالو نه هیله کوم چې په خپل چم او ګاونډ کې مو داسې بېوزله کورنۍ شپې او ورځې تېروي، د خپل وس او توان سره سم ورسره مرسته او لاسنیوی وکړئ. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. که تاسې هم غواړئ چې ستاسې ادارو ته مونږ راشو، ستاسې هغه زمونږ چې بېوزله کورنۍ ستاسې په چم او ګاونډ کې شپې او ورځې تېروي، مونږ هغه کورنیو ته راشو، د هغې غږ راپورته کړو، تر مسؤلینو تر چارواکو پورې ورسوو. نو تاسې کولی شئ زموږ د هیلې خیره ټولنې په ویبر شمیرو باندې موږ سره اړیکې ونیسئ، چې زموږ د هیلې خیره ټولنې د ویبر شمیرې ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې همدا اوس ستاسې ته ښکاري. تاسې ته د هیله خیره ټولنې د ویبر شمیرې وایم 0039 200 زمونږ بله شمیره دی 0039 58 تر بلې خپرونې چې زه توري علی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې بیا هم شهباز نظري ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارم، خدای دې وکړي چې دغه د باران شپې او ورځې په تاسې باندې په خوښۍ او سوکالۍ سره تیر شي. تر بیا ښه وختونه ښې چارې پاک الله مو مل شي.